سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نو څنګه کولی شو چې په آزاد کوین کې اکاونټ جوړ کړو؟ نو کوم لینک چې ما تاسو ته درکړی په هغه کلیک وکړئ. نو دا تاسو صفحې ته راولي، دې صفحې ته نو تاسو ته به تیار دغه ریفرل کوډ لیکل شوی، که نه لیکل شوی نو ما هلته درکړی چینل کې ریفرل کوډ به راواخلئ او دلته به یې ولیکئ. نو چې هغه ریفرل کوډ مو راواخیستئ دلته مو ولیکئ، تاسو ته به داسې صفحه راشي. بس نو اوله کې به خپل نوم ولیکئ. تاسو چې هر نوم ورکوئ خپل نوم صحیح نوم ورکئ. نو اوله به خپل نوم ولیکئ، دې کې زه خپل نوم لیکمه. دویمه خانه کې چې دی خپل یو ایمیل به ورکئ. دویمه خانه کې زه ایمیل ورکومه. دویمه خانه کې مې ایمیل هم ورکئ، او دریمه خانه کې به تاسو خپل یو قوي پاسورډ ورکئ چې هر رقم توري پکښې کښي. دې پاسورډ نه به یو عکس واخلئ یا به کتابچه کې ځان سره ولیکئ او وبه یې ساتئ. نو اوس ګورئ په اوله خانه کې مو خپل نوم ولیکئ، دویمه خانه کې مو ایمیل ورکئ، دریمه خانه کې مو یو قوي پاسورډ ورکئ، او څلورمه خانه کې ریفرل کوډ دی. نو لاندې به راسئ، په دې کنټینیو بټن باندې به کلیک وکئ. دې کنټینیو بټن باندې به کلیک وکئ ورته. نور په آزاد کوین کې ستاسې اکاونټ جوړ شو. پورته چې کوم د سیو اپشن ګورئ، نو دا سیو اپشن به پسې ووهئ. ستاسې په ایمیل کې به دا کوم کوډ دی هغه به ثبت شي، او ستاسې ایمیل ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به راواخلئ، دلته به یې ورکئ. د آزاد کوین صفحې کې به یې ورکئ. دلته کوم کوډ چې درته راغلی، ما ته خو دغه کوډ راغلی 4 نو په دې ویریفای کنټینیو باندې به بیا ورته کلیک وکئ. په دې چې هم کلیک وکئ نو ستاسې اکاونټ جوړ دی. خو یو دلته تاسې باید تذکیرې سره الکترونیکي تذکیرې سره هر څومره عمر چې مو یې فرق نه کوي، دا به ورته ویریفای کوئ. نور بیا تاسو د اکاونټ نه استفاده کولی شئ. که دا ویریفای نه وي نو کار نه کوي. نور نو ښه ورځ درته غواړم. مخې ته ښه، الله په امان.